خویندورونو خپلو بچو ته د دین اسلام سره سره د خپل وطن د خپل خاورې د خپل ملت مینه او د هغې حقونه وروښایي. دا خاوره په موږ او تاسې باندې داسې حق لري لکه خپل مور او پلار، او دا کام په موږ او تاسې باندې هم داسې حق لري. که موږ او تاسې خپلو بچو ته د خپل ملت، د خپل قام، د خپلې خاورې حق ورونه ښیو، مینه ورونه ښیو، او داسې ورته ونه یو چې د دې په تا باندې حق دی، ته به یې ساتې، ته به یې ابادی، نو موږ او تاسې به د خاینانو په ټولۍ کې شمارېږو. ما په خپله ډېر ولیدل، خصوصا په بهر هیوادونو کې، چې خپل بچي همداسې پرېښي دي، خپله مورنۍ ژبه ورنه په هېر ده. هسې نن ما په دې باندې فکر کاوه، تجربات دي، تاسو هم ګورئ، ډېر داسې دي. یوه ورځ په یو ځای کې یو وړوکی ماشوم د 7 کالو به ولې چې غاښونه یې وتلي وو، نو ما ورته وویل چې دا خواږه کم خوره، که نه یې نور غاښونه در وشي او هغه وغورځېد بیا نور نه راکېږي، چینجن به شي. نو هغې پلار ته وکتل، پلار یې ورته وایي چې په جرمنۍ کې جواب ورکړه، حالانکې پلار یې په ټکي جرمنۍ هم نه پوهېده. اوس خبره اوږدېږي او ځینې ملګري هم خفه کېږي، دا اصلیت پورې هم تړاو لري. موږ داسې په بهر هیوادونو کې هم داسې خلک ولیدل چې د هغوی 80 کاله شوي دي، 40 کاله شوي دي، بچي دلته پیدا شوي دي. تاسې باور وکړئ چې کله هغوی پښتو خبرې کوي، ته به فکر کوې چې دا اوس پرون راغلی دی. او موږ داسې خلک هم ولیدل لکه همدا چې 4 کاله یې کېږي راغلي دي، او بیا هغه چې د ځانه سره یې راوستي هغوی په پښتو نه پوهېږي. دا ځکه چې مخکې به نه ځم، خو په هیر مو نه شي، په هغه خاوره چې موږ او تاسې خاپوړې کړي هغه راباندې حق لري. او د خپلو بچو نه خپله ژبه هیرول ځان سره خیانت خو پرېږده، د دې خو به درنه خدای پوښتنه کوي، خو د خپل قام د خپلې خاورې سره خیانت دی. او که ته د فرعون غوندې غټې غټې دعوې وکړې چې او دې خاورې ما ته څه کړي دي، نو د خدای په درګاه کې او د خدای په حق کې به د بیا نه ژبه خبرې کولی شي او نه به د سترګې خوځېږي، او الله پاک به تا ته د هغې سزا درکوي چې آیا ته ما مازې دې دپاره پیدا کړی وې چې د کاغۍ په څېر چې کوم طرف هوا وي په هغې طرف باندې ځه. الله مو ښاد و آباد لره، ژوندي اوسئ، خوشحاله اوسئ، په خپلو بچو باندې خواري وکړئ، تربیه یې وکړئ، د خاورې، د ملت، د قام مینه سره د اسلام سره هغوی ته وښایئ، او داسې ورته وایئ چې څنګه زما اوس د مور حق در باندې دی، دغسې د دې خاورې په تاسې باندې حق دی. نو چې لږ تر لږه هغوی سره هم د خپل هیواد د خپلې خاورې غم وي. که نه نو زموږ او ستاسو بیلګه بیا د ژوو په څېر ده چې مازې پیدا شو او بېرته لاړه، هېڅ یې ونه کړل، نه ځان ته او نه قام ته او نه خاورې ته او نه اسلام ته. او په چا کې چې لږ اسلام وي، درواغجن نه وي، د خاینې دپاره نه وي، د خلکو د ښودنو دپاره نه وي، هغه سره به حتما د خپلې کورنۍ غم وي، د خپل قام غم به وي، د خپلې خاورې غم به وي، ځکه چې
د ټول ناول اسلام مونږ تاسو ته دا ښودلی. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته.